له سپینې خولې چې ولې دا ترخې راوځي د تا له سپینې خولې چې ولې دا ترخې راوځي کنې چینې نه خو اکثر اوبه خوږې راوځي او له شرپسندو توقع د امن هڅې کوي له شرپسندو توقع د امن هڅې کوي بلا له کوم لور چې راځي نو له تیارې راوځي چې ما ته وګوري او وخاندي او غږ ونه کړي چې ما ته وګوري او وخاندي او غږ ونه کړي له دې ادا نه د جانان ډېرې کیسې راوځي خواست به کوم له خپل مشر نه چې موږ او تاسو سره خپل یو غزل شریک کړي نو بیا به اجازه درنه غواړو خواست کو خپل مشر ته چې غزل ورته ووایي ستا په عقل لیونا یم هوښیار نه یم ستا په عقل لیونا یم هوښیار نه یم بس په خولې مې یار غنې قضایار نه یم کله درد د لړمانو کله د زړه وي کله درد د لړمانو کله د زړه وي کله درد د لړمانو کله د زړه وي ډاکټر ولې وایي دا چې بیمار نه یم ډېر خو زړه کې تا سره خوږې خوږې کیسې کړم زړه کې تا سره خوږې خوږې کیسې کړم که شپه وي شپه تېروم بېقرار نه یم ډېر زبردست خو خدای دې نه وکړي چې داغ دې په عزت شم خدای دې نه وکړي چې داغ دې په عزت شم مینه پېژنم د نفس تابعدار نه یم ډېر ښه دا بیا ووایه چې ډېر زبردست خدای دې نه وکړي چې داغ دې په عزت شم ډېر خدای دې نه وکړي چې داغ دې په عزت شم مینه پېژنم د نفس تابعدار نه یم خو ستا غلطو مې چمن د زړه کې وران کړو پرلې خیل مې خلک بولي بهار نه یم ستا غلطو مې چمن د زړه کې وران کړو پرلې خیل مې خلک بولي بهار نه یم پرلې خیل مې خلک بولي بهار نه یم کتونکو دا و د موږ مشر عصمت الله اسپرلي خیل صاحب الله دې عمر دراز ورته ورکړي په دې وخت د موږ او تاسو د دې مرکې ټیم سر ته رسي